پښتانه نه دي، هغه نه دي، ویښیار نه دي. په هر حال اماني صاحب ته دې خپلو خبرو ته دوام ورکړه، خو که کاکړ صاحب کومه پوښتنه لري حق لري چې پوښتنه درنه وکړي، ځکه موږ به لږ حوصلې سره صحیح ده صحیح ده. ګورئ بیا مثلا له جهادي ډلو نه طالبانو ته راغلو، له طالبانو نه که دې جګړې ته همداسې دوام ورکړې، اوس به له طالبان نه بیخي دا تور بیرغو والا ته راشو، تاسو به موږ ته دیموکراسي راولئ، ولسواکي به راولئ، په جګړو کې به مو آخر دغه د داسې کړئ. جنسات پایله چیرته ورسېده اماني صاحب؟ ودرېږه، اول خو زه له تا سره اوس په هغې بحث نه کوم، په دې بحث کوم. نه خو ډېر کنځلې دی خلکو ته کولې، پښتنو ته دا دې کنځلې مغالطه کولې، ده. وګوره قومو ته دا دې کنځلې کولې، چېرته دې اوس ورسول؟ سکرین شاټونه کوم واچوم چې نتیجه تا دا ورکړه؟ کړې. نه ګوره خو کاکړ صاحب، خلک در باندې پوهېږي جنساید والا. کاکړ صاحب اصلا دغه موضوع اوس موضوع د افغانستان د جګړې ده، چې تاسو وایئ چې په افغانستان کې دا به دغه جګړه د وشي. خلقیان او دغه طالبان په یو هغه کې څه رقم ته راولې؟ دا نه خو سره په ګوره جګړه کې دي، زه ځواب درکوم. ګوره هغه کاکړ ورته صاحب کافر ته وایي. دې پوښتنه وکړه، یوه یا دوه، دی به جواب و دغه دوه درکړي، که دی پوښتنې، ځواب اول خو درکوم. دغه جنساید چیرته ورسېده، صحیح یو ده، بل دغه زه د ځواب درکوم. خلقیان او طالبان په یو هغه کې څه رقم ته راولې، صحیح ده، دوه. نو زه خو یو بل ځواب درکوم. بس تکفیروي. صحیح اوس ده، زه جواب ته ځواب غوږ درکوم. ونیسه، مهرباني ګوره وکړه. ځواب درکوم. ګوره خلقیان هم افغانان دي، پښتانه دي، طالبان هم افغانان دي، پښتانه دي. په پښتو باندې د پښتو په جرګه کې دا دواړه کېناستی شي او دا له یو بل سره خبرې کوي. که ته پښتون یې، که ته افغان یې، په دې جرګه کې به ته هم ناست وي. که ته پښتون نه یې او افغان نه یې، نو ته د خلقیانو او د طالبانو په جرګه کې نشي کېناستی. دا یو. دوهم، که تا ته هزاره افغانان ښکاري او د هغې په وژنه باندې د زړه درد کوي، نو ته باید بالکل ووایې چې اماني صاحب تا خو ډېر ښه کار کړی دی، ځکه چې ته خو یو پښتون وې او د هزاره ګانو ملاتړ دې کړی. د کنځلې دې ولې کولې؟ نه، کار ته هغه او پښتنو یو ته دې کنځلې ولې سند، کوي؟ یو ثبوت راوړه چې ما چاته کنځلې موږ کړي. اورېدلي دلته ټول خلک پوهېږي، خلکو ته ته قسم ورکړه. اورېدلې نه، ته خو ما هر چا. اورېدلی پښتنو ته ګوره دې اوس کنځلې، د خلکو خبرې، ته قرآن پوښتنه مې ورکړه. درته ځواب کا، پوښتنه مې هو ځواب کا. اوس ګوره کاکړ صاحب قربان دې شم، که تا په دې وطن زړه دردېږي، ښه، که په ولس زړه دردېږي، که غواړې چې دې ولس ته تمدن راوړې، مدنیت راوړې، ولسواکي راوړې، هر انسان خپل انساني حقوق ولري، ته له هر څه نه مخکې باید د جګړې مخالف اوسې. موږ د طالبانو په وژنه کې خوشحالېږو، نه وسړیه، ته چې زړه طالب سکون وژنې، په هغه پیدا آفرین کوو. آفرین. اوس ګوره کاکړ صاحب، ته چې طالب وژنې، خو د یو طالب ووژنې 10 نور درته پیدا کېږي، او دا طالب څوک لس هم دی؟ بیا ورته وژنو. خو ته افغان یې، پښتون یې که نه یې؟ وو په دې کې افغان او پښتون خو څه طالب غله خو دي؟ په ډي ان اې له تا سره یو دی. وی دي ورور به مې چې ارمونې خو نه یې نو ته پرېږدي که نه خپل وایي. ورور وژنې، وو بالکل یې وژنم که طالب وي. نو ته بیا څنګه نشنالیست شوې؟ ته بیا څنګه وطن پرست شوې؟ موږ د پنجاب د هغه نه مو ډوډۍ نه ده خوړلې وسړی په پنجابیان دسترخوانو. خو تور دي، پښتو خو نه وایي، دا خو صحیح ستا له دا تا نه دغه پښتو. محمود خان درته په پنجابی ښکاري، ولی خان درته پنجابی ښکاري، محمود هغه څه نوم یې فضل الرحمن درته پنجابی ښکاري، خو دې ټول پښتانه دي که نه؟ کاکړ صاحب اوس هیله کوم شاه شجاع پښتون نه و؟ هیله زه ګوره، زه خو تاسو څه په ډېره مینه خبرې کوم. ته اوس خارج ته راغلی، په ښار کې دې ژوند کړی، انګلیسي دې زده کړې، تعلیم دې کړی. طالب په غرو کې ژوند کړی، په کلي کې ژوند کړی، هغه انګلیسي نه ده زده، شاید په ښار کې ژوند نه وي کړی. تا ته دا سړی اوس پنجابی ښکاري او تا ته ځان ډېر اصیل ښکاري. یعنې ته په خپل ګوره، بالکل تا ته و عام کلیوال، تا ته عام کلیوال ترهګر او طالب ښکاري، نه، او مرګ یې تا ته حلال دی. عام کلیوال نه طالب، عام کلیوال نه طالب. څوک دا طالب دی؟ طالب خو دی عام کلیوال نه دی، نه دی عام کلیوال. څومره وسړی، دا په 80,000 طالبان دی؟ څومره 80,000 خلک عام کلیوال نه دي؟ غلی شه. ګوره دا 80,000 خلک طالبان دی او دلته د افغانستان نفوس 40 میلیونه نفوس دی. دغه 40 میلیونه نفوس ولې طالب کوي؟ کاکړ صاحب قربان شم، دغه 80,000 تا 3 لکه اردوی ملي درلوده، د 250 هیوادو د شل ناټو کلو ځواکونو مقدمه. زمونږ نه 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 منځ ګوره، سبا ته کېدای شي سبا ته د حالات بدل شي که نه؟ خو سبا تا ته خو چې ویلې ده 15 کاله پرېږدو. نه، خو ته ګوره هغه بله ته یعنې هغه ما سم نه و اورېدلی. ګوره داسې دی ښه، دغه حالات چې دی هر لحظه بدلېدای شي، هر لحظه که نه؟ په څه شي بدلېږي؟ په هر حال ګوره دا د نړیوال پالیسي چې دی شفت کېږي،
دغه 20 کاله طالبه د جمهوریت ملاتړ یې خاکشپ کول. نسی بیا به 50 کاله هلته دوی حاکم وي. نه خو موږ د زوینو بیا بل یار دا ورته خو د موږ د دغه کوو. کانکور د امتحان خبره سوله چې ګوتې به مو سره جنګولې که ګوره سره هغه به د قرار جنګېدلې سه هغه په فیضان ای به صاحب صحیح وو که نبي به صحیح وو. اوس ګوره موږ اوس د خپل د فکر دفاع کوو، خپل فکر وایو په دغه سپیڅو کې، په ټیک ټاک کې، په هر تاسو چېرته. فکر چی ده؟ زموږ فکر چې دی ولسواکي، جمهوریت او د پنجاب او د طالبانو نه پاک وطن چې هېڅ نو خو پکې نه. پنجاب باندې خو طالبانو جنگ شروع کړ چې له پنجاب هغه پاک دي، تاسو ډرامې دي، مخالفت دا ټول کورونه په پنجاب په پاکستان کې دي. ته غواړې چې دغه د ملا په یعقوب کور ته ادرس درته در وښیم؟ والله بله چې زه د دې کور ادرس په کراچۍ کې لرم. په کوم ځای کې اوسېږي؟ په کوم مرحله کې اوسېږي؟ په کور نمبر یې څه شی دی؟ کور نمبر یې به درته وایم 30. په قرآن کې درته درواغ وایم. دا په هغه کراچۍ ځای کې دی. کې چې کوم ځای کې ده دغه دا په کراچۍ کې ده. په کراچۍ د کې ده کراچي وسړه. کوم ځای کې ګوره زه درته په ډي ایم کې درلیږم دغه د ښار نوم چې د ډي ایم څه کوي دا ټول په خبر شه. کراچي ښار لیاري. کراچي کې د خپله ډاون ټاون کې دا کوم ځای کې یو اوسېږي. ځای دی لیاري نومېږي، لیاري. هلته ډېر کنداریان اوسېږي. هلته چې بیا دغه لیاري کې ما وخت تېر کړی د هغلته د موږ او دوکانونه وو، هغلته د کورو نمبر یې چې دي له 100 شروع کېږي، 100 نه صحیح لاندې نمبر ده یې نشته. نو دا تا خو ویلې 30 نمبر نه یې خو ده، 30 ګوره نمبر هلته خبره نه نشته. هغو کورو ته وایي 100 دي، دوی یو د نمره ګوره ده. داسې دی ښه. یو د سل ټولو اووه د دېرش دې وایه ټولو منم یې، یو وسړی سل اووه فیضان دېرش. صاحب خپله دغه د متقورونه په هغه کې دي، په کوټه کې دي، شهرکونه لري. دغه د خپله د هغه څه نومېږي کوټه خو صحیح ده، خو کوټه خو د موږ د افغانستان خواجه برخه آصف ده ونه نو. ویلی چې هلته راځي، هلته په هغه لري، په هغه دي ډیولپران دي، ټیکهداران دي. ټیکهدار ته په هغه کې دوی هغه ډیولپر ته ټیکهدار وایي. په پنجاب کې ټیکهداري کوي. خو سلیمان تجارت خو خېل نو دی روا ده نو. په وایي. خو نو ته خپله اوس وایې که نه، تاسو دغه نور خلک په ده باندې تورنوئ چې دا د پنجاب څخه دوی دلته د چا تاسو د یو ملګري که نه، دلته زموږ یو د فکر ملګري یو وخت چې دا په پنجاب کې یو خپلوان ولري، یا په پاکستان کې یو خپلوان ولري، د دوی کورونه، د دوی ماشومان، د دوی میندې ټول هغه مېرمنې ټول همالته دي. سره کوم ته پاکستان سره ولې هغه د موږ خپلوان دی میجر عاصم ته خو بیا هغه نه یو یې که نه، ته خو بیا زموږ د فکر خو نه یې که نه وه فیضان صاحب. ویلې دي چې هلته په پېښور کې څوک خپلوان ولري هغه بیا څه شي. خو نه زه دغه ادعا کوم چې لږ تر الحمدلله زموږ د فکر ملګري یو خپلوان هم په نو هغه تا کې نه ده. وینه د دوی وزیر اعظم و کاکړ. نه هغه خو زما خپلوان نه دی، خو وی دی نو کاکړ خو په هندوستان کې هم دی. نو ډېر خو دی صحیح کاکړان خو ډېر ستا یو لوی د قوم دی. قوم نیم قوم دی هلته پاکستانی خو سوی. وی دی نو چې زما او بیا یو څو څوکنځا خو ورته وکړه چې څوک کاکړ هلته اوسېږي ټولو بالکل کاکړو. څوک چې نه هغه کاکړان چې د پاکستان سره وفاداري لري هغه د سپي زامن دي. نه چې اوسېږي وفاداري نه. نه هو هم که چیرې په هغه دي هو په هغه هم د سپي زامن دي. بالکل که زما خپلوان هلته اوسېږي، هر څوک چې وي هغه د سپي زامن دي. الحمدلله هېڅ څوک نه اوسېږي هلته. موږ په خپل وطن کې اوسېږو، او په وطن کې که نه اوسېږو بیا بهرني او که ودانو کې څوک په اوسېږو، اروپا انګلستان او کې امریکا اوسېږي او کې. انګلستان بیا د پنجاب هغه دویم کور ده بیا نه انګلستان کې یو موږ چې کنځای هغوی اوسېږو ته هم وکړه. نه انګلستان کې چې څوک اوسېږي ډېر عزتمند اوسېږي، عزتمند ژوند لري الحمدلله. خو هېڅوک هغه خو همداسې دي لکه پنجابیان. څوک نه موږ خپل انګلستان په انګلستان کې موږ خپله هغه کوو، افغانیت مو ساتلی، خپل ژبه مو ساتلی، خپل دود او کلتور فرهنګ مو ساتلی الحمدلله. پنجابیان دلته موږ نه تښتي، چېرته هم چې ویني موږ سره بحث خو څه کوي، خبرې هم نشي کولی. موږ په د خوله یې وهو. ته لندن ته راشې وره چې زه بوځمه دلته ځایونه درته در وښیم څنګه خلک موږ ته احترام کوي. په هر حال خبره په دې کې ده چې وروره دغه طالبانو د طالبانو چې د کوم هغه دي که نه، ته خو نه یې، ته خو بیا هم دغه یې زموږ د فکر ملګری. هر څوک چې دی همدا وخت د ښه مزې وکړي، ښه مزې وکړي. خو کله چې بیا طالبانو نظام سقوط ته برابر شي، که چیرې خپل لاړې نه، بیا ستاسو دغه مړي چې په کابل کې کېږي دا بیا تلویزیونو کې وګورئ. موږ خو ترې خوند اخلو. موږ دا درته وایو چې وروره موږ در سره دښمني لرو، موږ دې وژنو. که امریکا موږ سره مرسته کوي، که انګلستان موږ سره مرسته کوي، که روس موږ سره مرسته کوي، هر څوک چې موږ سره مرسته کوي موږ اخلو، ترې پیسې هم اخلو، ټوپک هم اخلو، په دې ککرۍ مو ولو. خلاص تاسو دغه ظلمونه وکړه نوشه جان. کاکړ سره موږ سره اوسېږه. دلته یو کیسه درته کومه. د موږ یو ملګری و او خپلوان مې مو د شیراز اکا زوی و، مشرف نومېده. قسم که ګپ درته لګوم، ده به د تا غوندې د مړو کیسې ډېرې کولې. یو ورځ هغه کې
پلار یې مریض بیا د مشرف ورغلی ورسره پیوازه یو. بیا مشرف ډېر مضبوط هم و د ځان غوندې دی. نو مشرف ته ویل وایي دا پلار دې وینه پکار ده دا وینه ورکړه. ووایي صحیح ده چې دا مشرف د وینې کوټې ته لاړ غړم په روانه باندې په دې کوڅې کې راولوېد د زوفس. مشرف چې زوفس خلکو یې پلار پرېښود مشرف یې بستر کې کوما ته لاړ. هله وایي مشرف ته وینه راوړئ دا خو لږ چې ده وینه کمه سوه. مشرف چې راواخېسته څوک چی پکوي څوک چی پکوي چې مشرف را جوړ سه ویل چی در باندې وسول وایي هغه ځای کې مې وینه ولیدله د وینې رنګ مې چې ولیده په ما باندې زوف راغی. که به ته له مشرفه کم یې ما د قرآن ووایي چې تا وینه ولیدله که خپله وه که پردۍ وه قرآن مې دوی ته به مشرف کېږي. ای موږ د تره زوی به درنه جوړېږي زوب به در باندې راځي موږ بیا زخمي ته وینه پیدا کړو که تا ته پیدا کړو. دا تاسو څومره کسان چې جنګ غواړئ د چا غوږونه وچ دي د چا ټنډې وچې دي خپله در کې یو څاڅکی وینه نسته د وینې رنګ مو نه ده لیدلی که د وینې رنګ مو ولیده پخپله به ووایه چې ما بد کردیم که می گفتم که جنگ می خواهیم قربان موسم دغسې ډېر اسانه وایي پیږې د تاسو او د کرار صاحب د همدردوی کلي کې د چرګ د حلالولو سړی نه و بیا به یې موږ کره راوړ چې موږ دلته چرګ حلالو میلمانه راغلي دي څوک نسته چې حلال یې ښځو ته روانه ده او سړي سته نه ځکه ټول ډارېږي چې موږ چرګ نسو حلالولی بیا به موږ خراب ترجه که ګرد بیا به دوی شرواکې خوړله. تاسو دا د جنګ خبرې ځکه مه کوئ چې تاسو پردۍ وینې سره به زوب کړئ. کاکړ صاحب ته ډېر ښه سړی قسم درته خورم او دا د له ښه سړیتوب نه ده یعنې دا تاسو د وینې ته زوف کوئ دا په همدومره ښه خلک یئ که مو چونډه خمړه کړه خو ځه ته همدرد او کرار درې واړه د ما ډېره کلکه مبارزه شروع کړې یو موږک یا چونډه خمړه کوي ویډیو یې وکوي موږ ته یې دلته پوسټ کوي چې تاسو کې ښکاره سئ چونډه خواز نه وي زه به پوه سم چې تاسو موږک وځی سئ ولا تاسو مړي م کوی سئ که ما مبارزه وکړه او ما بیا په ژوند کې تاسو مقابله وکړه زه به د ګنګار سینګ هندوز ویم درې واړه دا کار وکړي په قرآن که مو مخالفت وکړم له دې نه خو سخت کسان نسته په روزې کې یو موږک مړ کوي ویډیو وکوي موږ ته دلته پوسټ کوي چې زه وګورم چې همدرد موږک مړ کاکړ صاحب موږک مړ او هغه کرار موږک مړ چې دا مو مړه کړه ویډیو مو راغله نور فهیم حاجي مولوی ضیاء الرحمن نوري کجاستی میاخیل صاحب ما نه به بیا ګیلې نه کوئ زه دې خلکو ته ځکه تسلیم یم چې دوی وینه ولیدله خدای دې کړي چې د موږکي وینه یې ولیده دا خلک د رښتیا مړي اوس کوي زه تسلیمیږم خو که تاسو موږک نسئ وژلی چرګان نسئ وژلی چرګ موږ درته حلالو موږ ځکه تاسو له جنګ نه بندوو چې تاسو به ټوکې کوئ په دې غولو موږ د رښتیا وړو تاسو به ګپ ګپ لګوئ او دا د دنیا قانون ده چې یو شی ډېر یادی چې تی نه کوې دا بل پاوړي تاسو به ټوکې کوئ او په موږ باندې به مو بیرته پخوانی کار شروع کړی دا د موږ کسب د موږ پریښی موږ پریښی نیک او دا کار توبه مو باسلې ده تاوانونه مو کې کړي دي ځان ته هم تاوان رسولی بل ته د منګه داسې عادت وو چې په ورځې کې به مو خلک انتر بنتر نه کړل خپلو منځو کې به مو په یو باندې سر ماتاو ورونو ما د قرآن ووایي که درته ټوکې کوم د ما سکني د تره زمن دي یو راجګ څه په خپل ورو مسې ورور یې وارې په وکړه په دې سر باندې په تبرګي ووایي الله اکبر غږ یې په وکړه غرس تبرګی کې ونې خلا ووایه چاو ولې وایي د مذهب داسې کوم دا مذهب ته کنځاګانې کوي وایي سترګې یې شنې دي نور شین سترګې مخې ته رانغلل په همدې مې ینه یخه کړه د دې سترګو لپاره مې وایي کرکه مې ترې وسوه ما ته د انګریز ښکاري پوهېږې خپل ورور یې په تبرګي ویلی و صرف د سترګو له وجې چې رنګ یې بل رقم ته ده تاسو ټوکې کوئ مه کوئ دا کار موږ وایو دې کار کې ګټه نشته کاکړ صاحب زه تا نه غواړم په چا دې مړ کړم ولې دې مړ کړم او د ما غټ ارمان دا ده په ژوند کې چې کاکړ صاحب سره وګورم دې باندې به کاکړ صاحب لا نه خبر او د دې په خاطر ورسره ګورم د دې په خاطر چې څومره فني انسان ده کاکړ صاحب ډېر فني ده تاسو نه پیژنئ
فن یې په دې ده چې ناخونګیر نه لري او 2 میلیونه انسانان مړه کوي. پوهېږئ؟ دې نه نور فن یې خو ماته ولاکه ښکاري، ماته چې خنداګانې راځي دوی غږېږي او دې لپاره عکس هم ورسره اخلم. کېدای شي نوبل جایزه هم ورکړي. یو انسان چې جب کې ناخونګیر نه لري، موږک نشي وځلی، له مچ نه تښتي، چرګ په فیضان حلالوي او دی راجګېږي په سپېڅو کې وایي دا یوه ډله جوړه کړې چې موږ دلته خلک انتر بنتر کوو. نو چې له تا سره زه عکس نه اخلم او نوبل جایزې ته یې نه کاندیدوم، څوک به دا د نوبل د سپي زوی نه ده خبر، قرآن چې خبر شي چې ته همدرد ته خو به دا جایزه درکوي. همدرد ته به که د همدرد مخ او څټ معلومیږي، ما د قرآن وایي. ما یو ورځ لیده، له څټ خوا نه مې ولیده، ما ویل که دا یې مخ ته ځکه دا څټ کې دومره پاړې وي، دا څټ یې له ډېر چاغوالي نه چې سوی لکه سونډې چې دي، نو ما ویل که دا یې مخ ده او خاندي سونډې دي. چې ورنږدې سوم لاس مې ورته خوځاو، ده راته څه نه ویلې، چې ورنږدې دا څنګه زه لاس ورته خوځوم دی نه راته خوځوي، او غاټې سونډې یې نیولې دي او غږېږي نه. چې ورنږدې سوم چې ګورم څټ یو. د خدای لپاره چې دی ګورئ، د یو انسان چې څټ پاړې کړې وې، یو د بې غیرته انسان هغه چې علایم چې معلوموي، که چا تاسو په څړو کې له ډېر چاغوالي نه داسې دا څټ مو 2 او 3 دانې سکس پاکونه جوړ کړي، د څټ سکس پاک او دا مو جوړ کړي، ګوره اجل لاړ شئ کاکړ صاحب دې ته خو خاندل، نو دا خو داسې چل دی، دا خو اوس معامله چې داسې سیاسي سوه، دې ته سیاسي معامله وایي. چې چا څټ کې سکس پاک موجود و، یو خېټه چې چا غټه وه هغه ملکي یو څه اندازه وي، خیر هغه نه به نه ډارېږئ. چې څنګونه د خېټې غټ و، 2 ورته 2 چې ترې ډارېږئ به. 3 د چا چې دا جاجور ډېر غټ و، 3 4 د چا چې دغه لنګوی نه دغه ورانه نه لاندې لنګی نه ده، دا ورانه نه لاندې لنګي کې دلته یو څه مسل دي، دا مسل یې نه لرل، ټول ځان یې غټ، خو دغه د لنګي مسلز دا دې خواته نه لرل. 3 دا 3-4 عادتونه د چا په بدن کې چې وو، دا خلک چې څومره قوي وو، بس ورځه په څپېړه وایي دا تا سره جنګ نه کوي. ځکه دا زه خو په دې پوهېږم، هغه په دې دا ډارن خلک هم دي او دا موږک نشي حلالولی جناب کاکړ صاحب. مګر په تا مې باور څه په دې 3 کسانو کې به دا ویډیو د تا را رسېږي، قرآن که د دې دواړو را ورسي. زه پوهېږم او ته موږک چې ده په ډاګ ډاګ ویلې هغه بیچاره موږک، قسم په قرآن چې تر څو پورې اواز دی په هوا کې نه یو بله خبره کو فیضان صاحب داسې دی ښه دغه څوک مثلا دغه طالب پلویان خبرې سبا ته او دغه طالب پلویان څوک چې په هغه کې دي، که په لندن کې دي او که په کاناډا کې دي، دوی راشي چې موږ سره دې وګوري چېرته دي، راځئ سره معلومه کړو. دا خوشحال څه دی، دا پټېږي دی چېرته دی، په کاناډا کې دی. سایبر لا 2023 باندې سایبر لا دی سر دعوا کولای شم سبا ته 6 میاشتې د جیل کې غین ته مم کتای نشي. اول خو د دالو کته دا کار نه کته د سپیزو څوک د خبره څوک کوي ګوره دا خبره څوک کته دا کارونه کته د خپل پلان پیدا نه ته مردګاوي دا کار کته نه کته د سپیزو وکه د سپیزو دا کار وکه ګوره دا خوشحال کنځاګانې مکه سید خدا څو د خبرې کوي خو که اختر به ولې ورکه خپل ایډین راغنه خپل نوم د کنه دغه څه دی ګوره دا خوشحال په کاناډا کې اوسېږي نصیحت درته کوي نصیحت درته نوم د مغه پلاټ خزه د مغه کنزل کول د چا کاری فیضان صاحب ما چې اول وختونو کې اول ځل چې زه ټویټر ته راغلم نو یو لایف مګر هم د کنزلمارانو ته ډېر څه ونه وه چې بیا داسې لږ موږ هم کې خرابېږو. مهرباني نه ما یو کیسه کوله ډېر لنډو کې کوم. اول ځل چې مو راغلم نو د کاکړ صاحب چې دی د خبرې کولې دغه عشق ښکاره کېده نور نه ښکاره کېده مال ګونده کوم مېرمنه ده چې بیا وروسته مو نوم وکړو ته ومل دا خو کاکړ صاحب دی. مهرباني کاکړ صاحب کنزل مه کړه هیله کوم. صحیح ده خبره په دې کې ده چې تاسو دغه کوئ دغه ویډیو یې چا ثبت کړي دغه خبرې چې د قتل کومه دغه د ما ته راولېږي زه سبا ته دغه کیس کوم په ده باندې سلوار وکړه بیا درته ووایم څوک دی دا څوک خبرې کوي فهیمه ده څوک دا زه خبرې کوم حامد نومېږم حامد نومېږي پتلون ته دې ګوره لکه ګې غونه د پتلون اغوستی شکل ته دې ګوره ته راول ته ووایم دغه خبره دې دغه ستا د ګوره دا خوشحال په هغه کې دی په کاناډا کې دی که نه که دا یې د نر وي
که دا غواړي چې مثلا ثابته کړي را دي چې ماته دې وګوره دا خو پټ راځي که نه زه پټ نه یم دغه مې آیا عکس د د دغه مورکوسې زو تا ته چا ویله ده ته یو کونی یې ګې تا سره زه خبرې نه لرم ستا خور په دغه دغه پتلون سره دې وخیم د موردګاو کاکړ دغه صاحب د حیثیت شو دغه کاکړ دغه صاحب د غیرت شو په دې نه روژه کې حمید دا اول د راغی د کرور دا روژې ته وګوره او د دې د کاکړ صاحب هیله کرور ناموس کنځلې خو مه کوه هیله کرور دا وګوره څه کم 1.5 سل کسان ناست دي کې تور سریم دي ځوانان دي مشران دي همداسې ده سره چې هر څه وایي بالکل یې وټاکوه خو ناموس مه یادوه هیله کرور مهرباني مایکونه خلاص کړئ زه د سره اصلا خبرې نه لرم دغه ګیز چې دی که نه ګیز د سره زه حساسیت لرم د پتلون ته یې ګوره شکل ته یې کاکړ ګوره صاحب د دا ګې دی سړی تا دوست ته وایي دا نه خبرې مه دا کوه ګې ده تاوان د در ګې سره سره زه کوي خبرې نه لرم دا دې نو ورشه خپل LGBT دي وګټي زه د خوشحال سره خبرې لرم همدې LGBT باندې بیا بندي کېږي خدای دې غرق نه هر هره څه چې خبره دی دې بندي هره موږ خبره د دې ګوره بندي موږ خانې د ده خبرونو نه ډارېږو زه به یو داسې خبر دی وکړم تو اکبر څوک صاحب چې د طالبانو دفاع کوي که په لندن کې دې وي ادرس دې ولېږي که په کاناډا کې دې وي ادرس دې ولېږي راځئ چې سره معلومه کړو خلاص نو کاکړ صاحب په لندن کې خو شته دی که نه هغه شیخ عزیز چېرته دی الرحمن خو دوی تښتي که نه ځان پټوي موږ خو پسې هغه ګرځو عزیز اجازه ده هغه عزیز الرحمن دی زه که به یو نه خبر ولې کریم وکړم افغان بیا صاحب اجازه ده دا وطندار به یو خبره وکړي ودرېد وکړه ودرېد ورته فیضان صاحب ستا خو د موږک خبره ورته وکړه که نه ده خو دلته دا خبره مې یاده کړه زه دته اوس داسې وایم دا اوس تلیفون مې په لاس کې ده دا دې مهرباني وکړي ما ته دې ولیکي چې زه حمید کاکړ راځم زه تا وژنم دا دې نرسي دغه دې ولیکي له اوس نه ته اوس نرسه که ته حد به اقل ته خو ځان موږک ډېر څه زیات کې هوښیار فیضان ګڼې صاحب دا ته به بې ځان ډېر غیرته هوښیار دا ګڼې نشي کولی نه ته ځان ډېر هوښیار ته ګڼې زه خو ولیکه دې پېژنم ولې عزت ډارېږې سباونې ټیزنه ولې عزت ډارېږې سباونې وروره ولې ډارېږي ډارېږې خو ته چې د خپل نوم نه راځې بچو ته داسې یو ولې کار په وکړه خپل ته نوم دغه باندې ولیکه ډارېږې یو زه ځل خو خو د لا خپل نوم ولیکه لیکم الله وبركاته نه زه السلام خپل نوم نه عليكم یو ګوره ورحمة دقیقه ته الله عبدالله زه بیا وبركاته درته فیضان السلام صاحب عليكم یو ورحمة دقیقه الله علیکم سلام وبركاته ورحمت الله ګوره دا پرېږده ګوره ګوره خوشحاله ګوري خوشحاله ګوري ګوري ټیزنه ګوري ګوري بې خوشحاله ګوري یو غیرته خبر شی درته کوم ولیکه که دوستانو کونی دوستانو نه که په کونه پردو دې نه په ده پردو ورکړی غلو تیزونه که ما راني چوي نه په یې خو راځه پردو چې کاکړ صاحب یو لحظه په پردو غلو تیزونه ما چوي دلته په خلکو باندې خبرې کوي خلک احساساتي کوي چې ته داسې وای تاسې وای که د نر زامنه سي مخامخ ورشه ورسره په خپله معلومه کړئ 911 ته زنګ وهئ سیسیس ته زنګ وهئ یو ته بل ته زنګ وهئ دا نشي شو که ورسره معلوموي د هر چا سره هر افغان سره څوک معلوموي که د نر زامنه سي هغه افغان پسې ورشئ هغې سره په خپله معلومه کړئ هلته به مو بې غیرت معلومه شي دا خو هر دلال هم کولی شي LGBT هم کولی شي بل هم کولی شي بل هم کولی شي چې هله دا خبره وکړه ته چې دی ثبت کړې ولته چې دی پولیسو ته یې ورکړئ دا نو غیرت شو افغانیت شو پښتونولي شوله چی شي خو د دوی خصوصا دغه خبرې دي بل شی نشته د مخامخ کاش کې دوی راشي که نه خو همدغه خبرې هم دوی په پټ مخ باندې کوي مونږ خو وایو خو ته چې دغه LGBT زه حیران په دې یم چې دغه ګیز د کومه ورځې نه د طالبانو دفاع کوي تاسو خو ځان ته ته یو کمیونټي لرئ ته کسان خپل درته په کمیونټي حق خبره روژه وکړه کې چې ته به ګې که زه به مونږ وایو ته چې د مونږ حق ګوره روژه کې یو قسم وا وکړه LGBT والا وا ګې زه تا سره خبرې نه لرم لوټه دغه دې د په ګې خپل نه چې کلي د قوارې ته دې ګورم که سم ولا د درسته هغې فراق سره راځي دا حیثیت لرم دغه زه که ستاسو قوارې ته چې زه ګورم ګوره حمید کاکړ صاحب سره څوک مشکل لري کنځل سره زه دغه نه کومه چې کنځل یې کړي دي غلط کار کوي چې کنځل کوي مخامخ ورته که نور ورسره څوک مشکل لري مخامخ ورشئ ورسره معلومه کړئ مخامخ ورسره معلومه کړئ زما نوم شته ده ګورئ آی ډي مې شته ده عکس مې شته ده او د ادرس هم حمید درته کاکړ درکوم هم و د حمید کاکړ هم شته دی ټول ته معلومه دی حمید کاکړ کوم نوی نشته کس ده نه دی نشته ده مستعار دا نه دی دروغ دی ټول ته ته معلومه دی حمید برمنګم کاکړ کې چې حمید اوسېدم کاکړ څوک دی اوسېدم خبره دا ده دوستانو که چېرته خپلو کې سره مشکلات لرئ خپل اصول لرئ په خپلو اصولو مخ ته لاړ شئ دا ډېر د کم اصل انسان کار دی دا ډېر د بې غیرته انسان کار دی چې یو سړي نه خبرې وکاږي او هغه ریکارډ کوي بیا چې دی پولیس ته زنګ وایي دا خو جنۍ هم کولی شي دا کار خو جنۍ هم کولی شي دا کار خو یو ګیم هم کولی شي دا نو چېرته کوم نارینتوب دی زه دغه بېغیرتوب کوم او زه به د کار دا کوم معنا لري په پښتو کې چې ته په په پردو انګلستان غولو کې تیزونه اوسېږې د اچول دي طالبانو دفاع کوې ته خپله ترهګر یې ته یو ترریست زه یې به والله ته بالله ترریست یې خصوم موږ ستا الله په په شکایت پارلمان کوو کې همدا اوس خپله د یو طالبانو محافظ ته دفاع دې نه معرفي کړې کوم چې ویزا در باندې کینسل والله کړي ته یو په ترهګر یې ته یو ترریست الله یې درته قسم طالبان یو په ترهګر الله ډله والله طالبان بالله هغه د ثم انګریزانو بالله ته سربازان چې یې زه وژلي د دي دلته راځي په طالبانو انګلستان کې د ویلفیر دا خورئ زه به د درته طالبانو وایم دفاع کوې ته کونی ته ګې یو دقیقه زه درته وایم طالبان چې په کوم ځای کې پر حق دي په هغې ځای کې زه دفاع کوم ښکاره یې درته وایم څوک یې ریکارډ کوي ریکارډ کړئ زه تواب عبدالله
په کاناډا کې اوسېږم، په سین کاترین کې اوسېږم. 100 لیک سټریټ مې چې دی د بزنس اډرس دی. زه چې په کوم ځای کې طالبان برحقه دي په هغې ځای کې دفاع کوم. پرون مې هم کړې ده، نن هم کوم، سبا هم کوم. پر کوم ځای کې چې دی دو منفي کارونه ترسره کوي هغې باندې مې انتقاد کړی دی، نن هم کوم، سبا هم کوم، بله ورځ هم پې کوم او په ښکاره یې پې کوم. دا مې نوم دی، دا مې ادرس دی، دا هر څه دي. د هر سړي لاس خلاص. CSIS ته یې وایي، FBI ته یې وایي، CIA ته یې وایي، چې هر چا ته وایي ورته ریکارډ یې کړئ. موږ د چا څخه ویره او خوف نه لري. کله چې دلته اشغال موجود د اشغال په دوران کې مو چې څه قسم ته مبارزه کړې ده، اوس خو لله الحمد اشغال پای ته رسېدلی دی چې هغه عساکر د کاناډا هلته په افغانستان کې موجود، په هغې وخت کې هم د دې مخالفت کړی دی. اوس به څه وکړي؟ د جنرال مبین خبره یا د چا خبره څه په دې لونګین کې به هم کړی واچوي. موږ د چا څخه ډارېږو نه. تواب عبدالله، ما په هغه وختونو کې شعرونه لیکلي چې هغه وخت کې طالب نه و. ما د دغه نظام غول دې خوړلې دي چې شعرونه دې لیکلي. تواب عبدالله خو نر دی، بیا هم لکه کږي لري، ته خو ګې فرق لري. ګې د یو نورمال انسان نه فرق لري. ته یو ګې، دغه ستا بدلون دی. قرآن مې دوی اول وار ده چې زه مو وډار کړم. زه ولا ډارېږم. دا څه بلا خلک یې؟ یا خو قرآن مې دوی چې لینونه لرئ، یا به موږ په چا باندې ښه سم صحیح سونګبا کوي. دا څوک چې ریکارډونه کوي دا غولم در سره ریکارډ کوي. دا د ما خبرې. دغه خلک چې دلته خبرې کوي، نه یې پیژنم، نه مې ملګري دي، نه د دوی په نظر باندې یم، نه په قرآن کې د دوی خوا یم، نه یې شایم. دا یو مولا که پیژنم، خدای چې دا به څوک وي، ښځې او نر هم نه دي راته معلوم. خلکو که سبا ته ماته مشکل جوړوئ، زه او فهیم په دې معاملې کې نه یو. تاسو بیا که لغونې خلک یې، بیا به سبا وایي چې تاسو کو هوست او هوستان وئ، لکه چې تاسو شریک یې. خدای مو تباه که دا شیان چې را ثبتوئ. دغه د امام زنم چې چېرته به اوسېږي، ځکه دا هم ډېره خطرناکې خبرې کوي. کاکړ خو بیخي پېژنم نه چې دا چېرته اوسېږي. او دا اتاق موږ دلته جوړ کړی د شاتو د ګبیني شاتو لپاره. هغه د معلوم مې لیکلي د شاتو د مچیو غول، یعنې ګبینی، یعنې شات. چون روزه ده، په دې روزې کې خلک د پیشنمي کې کېدای شات وخوري، او ما سره د خلکو غم ده. نو دغې لپاره مې جوړ کړی. دا خو د افغانستان خلک دي، موږ په شاتو غږېږو، دوی بیا بل چېرته شی ویسي. نو نور دا خبرې ونه کوي. هېڅوک حق نه لري چې د موږکو غم ماپسې رانشي. ستا خلکو ته ویلي چې موږک مړه کړه. دا ډېر ګنده غوندې خلک دي چې د دې امر دې ولې ورته کړی. عام هم ټوکې کولې، موږک بیچاره چاته څه ویلي، حاجي موږک صاحب. بالکل به زه نور دې ته حاجي موږک صاحب وایم. د دې په خاطر زه موږکه له تا نه بخښنه غواړم که د تاسو د انتر بنتر کولو امر ما کړی. مې د دې په خاطر باندې کړی، زه پوهېدم چې دا خلک دا کار نه کوي. او که هر چا د 3 کسانو کې موږک انتر بنتر که، زه سپیس نه پرېږدم. ګوره کاکړ صاحب، سبا به د کوم موږک مور مړه کړي، یا به د زوی وځلی، نیغ به راته را روانې، ما په جنجال نه اړی. نه د موږکو بدۍ وس راکېسته ده، نه کوم. بس چې شاړو په بدۍ وخت یم تازه. چې شاړ یو موږک راته یوسي، ولکه سپیس کې ورنه پس کم واچو. نو بدین وسیله دا مایک به خلاص کړم. د مرګ خبرې خلاصې، په روزې غږېږو، په خو خبرو غږېږو. او کاکړ صاحب د موږ ملګری ده، هېڅوک حق نه لري چې کاکړ صاحب له موږ نه همدا خبره په انګریزي او که داسې وایه ښه فیض ته یې وکړه په انګریزي. داسې وایه فیضان صاحب که نه چې we are pro democracy and we are against Taliban. They are a terrorist organization. They have illegally occupied Afghanistan and we are doing whatever we can to get rid of them from Afghanistan. We want to bring back democracy. This way. They legally occupied نه دا خوشحاله او دغه ګیر داسې فکر کوي چې دوی ډېر چالاک دي. وروره ستاسو استادان مونږ غولې دي، ته بیا څه دغه حمید ستا استاد مې غولی، ته بیا هغې ما سره چلونه کوې. کاکړ صاحب یو دقیقه هغې ته ګې وې او بیا ورته وایي چې ستاسو استادان مونږ داسې کړي دي. نه مونږ خو دا هغه ته وایي میتافوریکلي، ورته وایي میتافوریکلي، یعنې بلې مولوي صاحب
نو فهیم خوشحال یو دغه وروره مولوي صاحب ته ودرېږه دغه ته دا یو خو مولوي صاحب کاکړ خدای صاحب ته وګورئ نوبت ګوره ورکړه دوی مولوي سره صاحب دا چې سره هر کوم څه د خلک وایي ستاسو دفاع تاسو کوي خپل دغه کار ګیز دا کوئ. کاکړ صاحب ګیده نوبت ګوره کاکړ صاحب نوبت ورکړه کاکړ صاحب اوري که نه اوري وروره هیله کوم مولوي صاحب ته وخت ورکړه خیر د هغه سره به ستا ګپي یا به ورسره تضادي او دغه سړی مشر دی وخت ورکړه ورته مننه مهرباني مولوي صاحب مولوي ګورئ فهیم صاحب موږ خو د تاسې په خاطر دلته ناست یو خبره نه کوو غږ نه کوو که نه پوهېږو چې تاسې دا مولوي صاحب سپیس که اجازه وي یو ټوکې شعر دي. وایم نو وروستی بیا زه ښکته کېږم یو شعر وایم نه مزه دلته اوسه چې کاکړ صاحب منصب هیله مې د کوم مغول خور یو ملک وم دلته چې اوسه مونږه او منصب مې د سیده مغول مونږه د نشته ګې شعر ناوړو اوس د ګې ملک شعر یم دلته ناوړو اوسه مونږه دلته اوسه موږ تا سره کار ده. مهرباني مولوي صاحب مهرباني ښه ما ویل داسې لږ داسې ادب او یو څه چوکاټ او دا روزه هم ده که نه او موږ په دې پوهېږو نو چې تاسې دا سپیس ټوکې دي او که هسې لکه جدي خبرې دي که نه نو که حمید کاکړ صاحب بل چا سره څه ستونزه لري شخصي مګر ټولو ته باید دا خبره ونه کوي ډېر وخت کېږي چې ما خپله کاکړ صاحب سره څه نه دي ویلي او یو څه وخت سره طرفدار وو نه پوهېږم چې اوس دی ولې بیرته تللی د دې خلکو سره ولاړ دی چې هغه وروره خو خیر په هر حال ما ویلي دغه ادبیات یې څه سره کمزوري دي دا کار باید ونه کوي چې کله وخت په لاس درغی کاکړ صاحب اول ما مړ که بیا چې د هر چا ته وس رسېدو بیا هغه مړ که خو په سپېڅو کې کنځلې کول مثلا بد او رد ویل دا ښه کار نه ده او دا هیڅ مردانګي نه ده نه زه باید وکوم نه ته خو دښمن یو بلکل ته وایې چې زه د تاسې دښمن یم بلکل موږ دې بیا دښمنان یو او اوس دلته لاس هم نه سره رسیږي نه د تا را رسیږي نه د موږ در رسیږي چې کله سره میدان ته سو مخامخ سولو بس هلته به یې فیصله کوو بس خبره به خلاصه سي مولوي صاحب او په یو سلو بل ته کلونو کې ولا که وګوري دا اوس چې کوم نه پتلون دا خیر د اغوستی دی ځوان د زه نور نه زما مخالفت نه هدف دا کوم خو زما هدف دا دی چې دغه کسان چې د جګړې خبره کا په سلو کلونو کې مولا که دا کیوزي داسې چې دی منافقتونه که دوی هسې شخصي اوږدې پالي او جګړه چې دی هغه خلک یې که چې څوک پیاز سره ډوډۍ خوري جګړه هغه څوک که چې اوبو سره ډوډۍ خوري جګړه هغه خلک که چې سینو پورې واسکټ تړي دوی چې هلمټ یې په سر نه وي که نه او سینې ته یې د مرمۍ ضد هغه واسکټ نه یې اغوستی والله که افغانستان ته کېباسي نو مولوي صاحب مهرباني فهیم افغان صاحب مننه زه وایم چې دا یو بل ته توهین او تاخیر دا ښه کار یو وارې خو نه د بل اوس روزه ده روزې مبارکه میاشت ده په دې میاشت کې باید دغه کارونه او دا خبرې بیخي پرېږدئ اول خو یې په ټول عمر پرېږدئ ځکه دا هېڅ ګټه نه لري کاکړ صاحب زښته زیات بد او رد وایي زه نه پوهېږم ولې خو خیر اوس بیا روزه ده دغه د تاسې به هم روزه شروع سوي مبارکه میاشت ده خلک بښنه کوي یو بل ته په دې میاشت کې مسلمانان تر ډېرو شیانو تیریږي نو دغه میاشت کې دا کار مه کوئ بیا وروسته روزه چې تېره سوله بیا خپله خوښه البته ښه کار هېڅ وخت نه ده خو د روزې په خاطر باندې ګورئ موږ او تاسې ډوډۍ نه خورو اوبه نه څښو ډېر کارونه هم پرېښي نو دغه بد او رد هم باید پرېږدو دا ښه کار نه ده نو ډېره سلامت مننه اوسې کامیابه جنرال اوسئ صاحب اصلا دغه موضوع ولې را پیدا سوله دغه ځای کې به زه لږ دغه توجیهات درکم د موږ د سپیس په مقابل کې دوی سپیس جوړ کړ او د دوی د سپیس کسان چې ما ولیدل چې له 15 پورته سول نو د ما له ورینه ورباندې کمه سوله خدای پاک دې ماته په دې باندې ګناه نه راولي نو ما ویلې چې دا اوس د موږ کسان زم لږ مصروف سول نه ونه ویو که اتیا ونه ویو که 103 ته راټیټ سول نو ما ویل انسان د نه ویلی کېږي خو اوس که موږ دلته زه لږ مصروف سم او دا جنګ هم دلته نه وي دغه خلک کېدای شي د هغوی اتیا سي او د موږ دلته اویا سي نو د موقع نه په استفادې مې کاکړ صاحب ته میسیج وکړم راسه باس وکړه او موږ ته به چې باندې راشه څو کنځلې وکړه فیضان هغه نو صاحب د باس موږ شروع کړ زه هغه موږ کسان چې دي 140 15 ته ورسېدل هغوی چې ولید دا 15 درسي په 15 بدل سول روم یې بند کړ چې د ماته نه ښکاري نو هغه روم ور باندې وغو نو هغه مو اوس ورته ویل زه ته هم لاړ شه ځکه موږ خپل کار در باندې وکړو اوس دلته خپل باس وکړئ موږ به یو وخت نیم در فیضان سره صاحب مولوي یو زه صاحب په داسې فهیم خلکو افغان صاحب مونږه زما واسطه سپیسونه ګرمو ښه اجازه ده دوی نور کوم فهیم څوک افغان چې صاحب کار نه لري زما واسطه بلې مهرباني
مهرباني زه بیا ځم داسې ده ګورې تواب عبدالله صاحب دا مخاطب مې ته یې مستقیما په دې کې د کاکړ خبرې چې دلته راځي څومره چې دی دربیږي په هغه کې دومره استعداد نشته دا داسې طبیعي پدیده ده چې یو څوک د کوڅې او د بازار نه بحث کوي بیا هغه کې دا زور نشته یو څوک په نوم د نور اکبري د خپل نوم باندې راغی او هغه بد ورځې ورپورې وویرې تر فامیله پورې تر هغه پورې چې دا ورته دا ټول